مسلمانانو ملکونو امیر المؤمنین چې د هغه ټرمپ دی د مسلمانانو مملکتونو مکه چې دا اوس وایټ هاوس دی په دې خبره د مانه خپل افغانان پښتانه نه خپه کیږي خو دا یو تریخ حقیقت دی چې نه زه تاسو ته وایم نن 14 تاریخ دی د 15 میاشتې 2015 کال ټرمپ چې دی هغه راغلی سعودي عرب ته پرون او په سعودي عرب کې ورته یو رقم ته استقبال وشو $1,000,000 سلای په سعودي عرب خرڅ کړه نور قراردادونه ورسره وشو او د دې نه غټه خبره دا ده چې د سوریه اسلام پالې ډله مشر سعودي ته راوغوښتو او ته د سعودي د باچا په مخ کې کېناسته یو بل سره او ټرمپ ورته ناست او ټرمپ ورته ویلې چې زه په تا ټول اقتصادي پابندي چې څومره پابندي دی دا په تا ختموم او کېدای شي چې سوریه امریکا او نوره نړۍ په رسمیت وپېژني او که دی ونه پېژني هېڅوک جرأت نشي کولی په دې نړۍ کې چې سوریه په رسمیت وپېژني یا افغانستان په رسمیت وپېژني او بیا همداسې قطر ته لاړ او په قطر کې ورته یو جهاز په تحفه کې ورکول شو ټرمپ ته چې د هغه جهاز قیمت چې دا ټول افغانستان اقتصاد یو طرف ته کې او د هغه جهاز قیمت بل طرف ته کې دومره قیمت لري خو زمونږ افغانان پښتانه ورونه کېدای شي جذباتي ده ووایي چې سعودي غلام دی یا قطر غلام دی نه وروره مجبوري ده قطر او سعودي په دې پوهیږي چې دا کار د کوم دا غلط کار دی خو هغې ته خپل مملکت خپل خلک مهم دي او تاسې ته دا ما ویلي وو چې د دنیا 15 سوپر پاور دي زورواکي چې د هغې غټ زورواکی چې دی امریکا ده نمبر 1 دویمې روس دی درېیمې برطانیا ده څلورمې چین دی او پنځمې چې دی فرانسه ده د دې د اجازت نه بغیر نه د څوک په رسمیت پیژني او نه د څوک دا جرأت کولی شي چې تا سره کاروبار او لین دین درسره وکړي او دا خبره زما په دې باندې ما ډېرې ویډیوګانې جوړې کړي او دا خبره زما په ثبوت نن ورسېده ځکه سعودي له معلومات قطر ته معلومات عربو ته معلومات که زه د امریکې سره ډغره وام نو داسې حل مې کوي لکه د سوریه داسې حل مې کوي لکه د لیبیا داسې حل مې کوي لکه د سومالیا داسې حل مې کوي لکه د سودان داسې حل مې کوي لکه د عراق نو دغه سعودیان قمقل نه دي او نه احمق دي دی ښه پوهېږي چې د امریکا په ما باندې کمې لوبې کوي خو هغه وایي چې زه خپل خلک ولې خوارزار کړم خپلې خویندې میندې ولې ذلیله کړم ولې دا خپل وطن وران کړم نن خلک راځي زما وطن کې کاروبار کوي د پاکستان افغانستان د نورو نړۍ نه نو که زه خوارزار شم صاحب مهربانه بیا زه به ذلیله یم ځکه څنګه چې افغانان یا پښتانه یا نور مسلمانان هېوادونه خلک ذلیل او تباه او برباد د یو وخت ډوډۍ دره کې نه لګي نو دې په دې باندې ښه پوهېږي افغانان ورونو زه دا همیشه دا خبره کوم چې زه د اوسني حکومت په ځای باندې وی د افغانستان زما همدغه تګلاره وه چې د امریکې سره باید زه ربط آمد وکړم ځکه د دې نه بغیر چې هر مملکت کوشش کوي چې ازادي خپلواکي او دا خبرې وکړي نو هغې نه به صاحب مهربانه یو ډاګه جوړېږي لکه څنګه سومالیا او دغه نور سودان او دا ملکونه دي او یوازې د مسلمانانو فیصلې دا نه کوي امریکا تاسې به وکتل چې جمعه مخکې د انډیا او د پاکستان ترمنځ د جنګ یو ډویټ چې دی ټرمپ وکړو نو هغه انډیا چې موږ وایو چې د دنیا څلورم سوپر پاور دی ازاده ده او دا ده واغه ده هغه صاحب مهربانه قلارې کېناسته ویل شي بس نور به ډز نه کوم په پاکستان باندې او پاکستان خو یاسم د خپل مملکت دی نو خبره دا ده چې دا کفار ملکونه دي او که اسلامي ملکونه دي دا ټول دغه سوپر پاور قدرتونو تقسیم کړي دي او امریکا چې دا هغه نمبر 1 ده د امریکې د اجازت نه بغیر که چنګ دی وکړو بیا به د انجام داسې وي چې څنګه صاحب مهربانه د فلسطین دی ټوټې کړو نو زه وایم زما خپل نظر دا دی چې سعودي او قطر په دې باندې پوهېږي او دا نور عرب مملکتونه چې زموږ کې همدا کې خیر دی چې موږ ټرمپ ته صاحب مهربانه سر ټیټ کړو او صاحب مهربانه د خپلو خلکو عزت او د خپل ملک د تباهۍ او د بربادۍ نه بچ کړو نو زما خپل نظر یې نور ستاسې خپل